شیخ نه کړه وایو بسم الله الرحمن الرحیم سورہ عنکبوت د قران د سوراتونو د ترتیب لحاظ سره یو کم دیرشم ده نازل شوه د پس د سورہ روم نا او په نزول کې 15 اتیایم ده په نزول کې 15 اتیایم ده پدې کې تسلی د مؤمنانو ته په ذکر د سلور انبیاء علیهم السلام چې ګوره که پتا سو امتحانات راځي نو داسې په انبیاء علیهم السلام راغلي ابراهیم علیہ السلام نوح علیہ السلام لوط علیہ السلام شعیب علیہ السلام او د منکرینو د هلاکت ذکر کړي ورو نوح علیہ السلام قوم می تباہ کو د لوط علیہ السلام د شعیب علیہ السلام عادیانو سمودیانو قارون او فرعون او حامان دا ټول می الله او تباہ او برباد کړ دلائل عقلیه په صورت کې ډېر دي او انبیاء علیهم السلام نه د دلائل نقلیه ذکر کړي بسم الله الرحمن الرحیم الف لام میم الله دې په مراد او معنا باندې خپوي احسب الناس آیا ګمان کوي خلق ايترکو دا چې دی بغنی پر خودشي اي يقولوا دا چې وای دی په خلا مننا چې ایمان وروړي وهم لا يفتنون او په دوی باندې امتحان مران شي وسته ایمان سره الله خامخ امتحان راولي کله د مالداري په شکل کې کله د غریبۍ کله د بیماری او کله د صحت په شکل کې دا شان آیات د سوره توبه کې 1314 ملي سورہ بقرہ کی آیات 1314 نمبر وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ وَبِشَكَ امتحان روستهم پاکسانو من قبلهم جردوین مخیو پخوانو باندې امتحان روستو او دا مسئلہ دا چې څومره وایي سړی په ایمان کې کلک دی نو دوره امتحان ویلوي لکه حدیث کې راغلی اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الصالحون ثم الامثل فالامثل وی دنیا کې سخت امتحانات په پیغمبرانو بیا په نیکانو بیا چې چا د رسول رسول نسبت ته نو دمرا امتحان په الله راولي ک دین کې او سره کلک دې امتحان په سخت راشي او ک کمزور ہے نو دا الله رحم او کرم نه راغ مطابق امتحان پراولي فلا يعلمن الله الذين صدقوا نو امتحان چې براغه نو سرګن بکل الله کسان صدقو چې رښتینی مو ولا يعلمن الكاذبين او خامخا سرګن بکل دروغجن ام حسب الذين آیا گمان کیا کسان یعملون السیئات چملون کوي ناکارا شرک او کفر کوي اي يسبقونا چې دای بغنی مون نخلاص شي او مون بغنی عاجز کی سا ما يحكمون بد هغه چې دوی کوم فیصله کوي من کان هر سوق چې يرجو چې امید ساتي عقیده لري لقاء الله د ملاقات د الله فإن اجل الله لآت بیشک نیټه د الله د ملاقات خامخارات من کدا وهو السميع العليم او د الله اوریدن کې او په هره ومن جاهد هر هغه چې ځانو کړولو مهنت او کوشش وکړ د الله دین کې فإنما يجاهد لنفسه نو بیشک ځان کړولو مهنت د ځان لپاره ده ځان لپاره لګیا نو بغل چاره ملازم وینا نه چر ما مال لګولو ما داو کلو هغه مې وکړ چا چې څومره مهنت کوي نظام د فارق کوي ان الله لغنی عن العالمین بیشک الله خامخا به پروا مخلوقاتنا والذین کسانا منو چې ایمان وروړي وعملوا الصالحات منو نیکړي دي نیک لنکفرن عنهم سیئاتهم خامخا لربکو معاف وکړو د دوی نه ګناهونه د دوی ولنزینهم او خامخا بدلب ورکو دویتا احسن الذی دیر خیستہاغا کانو یعملون چودی عمل کون کی او دیر خیست سر نیکی اورا بدلی بداغی لسوی یاد لسو نزیاتی بی ووسوین الانسان بوالدیه حسنا وصیت کرده مونگ انسان تا فبارد مور او پلار د کی حسنا د نیکی کولو خ اخلاق او خ ژوند بور سره تیرې مور او پلار سره و ان جاهلاکا
کچری کوشش کوي دا مور او پلارستا لتشرک بی دې لپاره چې شرکو کې زما سره ما علیس لک به علم چې نشته تعالی پاغه باندې علم او پوها فلا تطعهما نتابداری مکو د دې دواړو شرک او کفر او گناہ کې به نه مني اور هغه نور خدمت بکې اخلاق او نرم لهجه ور سره استعماله الی مرجعکم زما طرف ته دی را واپس کې دل تاسو فونبئکم نو خبردار بکم تاسو بما کنتم تعملون فهغه چې وای تاسو عمل کوونکی آیات حکم عام دي اگر چې ابن کثیر لیکلی چې دا د سعد ابن ابي وقاص رضی الله عنه مبارک نازل شو د چې ایمان راړو نو د مور و حمنه بنت ابي سفيان ناغي ورته خبر چې تا ایمان راړو وی په مال خوراک او اسکاک حرام وی او پسوري ناس ته حرامي دغه شان بوږي او ته ناس ته مو پر ور بناس ته مړ بشم نو خلق به پیغور در کوي چې امور قاتل دا آیات الله رو لګور نو ګور صحابي ورته سوي وی دا خو استاد بدن کی یو روح ده او ته زب خرم او اسکم ناو پنور بناس ته مړ بشم وی قسم دې کدی په دې سل روح نشي نو ته خوراک او اسکاک نه کې یو بدن په نمبر وزي خو زګره دین او ایمان او الله د حبیب محبت پرېزم نه واستغفر هذا کفر او کنس نو دا ورته د مور او پلار العیاذ بالله اگر که کافر او مشرک ته خدمت کې دا غي سره وخله خو په ګناه کې به نه مړ کله کفر حکم کوي کله بلی ګناه حکم کوي والذین کسانا منو چې ایمان وروړي وعملوا الصالحات عملونه کړی نیک لندخلنهم فی الصالحین خامخا وردن نبکو دی پنے کانو کے پرز د قیامت بے دنی کانو پڑل کی وردن نکو اللہم اجعلنا منہو ومن الناس وزنین خلقنا مناعصوک دی یقولو چوائی پخلی وائی آمنا باللہ ایمان مروڑے پا اللہ فیضا وری فی اللہ کل چورت تکلیف رسول شی فی اللہ فی سبیل اللہ یا فی اللہ لأجل اللہ دا اللہ پلا رکی دا اللہ دا وجن ورت تکلیف رسول شی جعل فتنة الناس نو گرزئی دے فتنة الناس اغا امتحان دا خلق کا عذاب اللہ پشان دا عذاب دا اللہ بیا وی چی بس لکد عذاب پشان گنی ولئن جا نصر من ربک او کچر راشی مدد دا طرف دا رفستانا لیقولن نخام خوائی دے انا کننا معکم بیشک منگم تاسو سرو نوز ممالم پدے کی صبر خرا کوئی سورہ حج کم دل لغا شان آیات تیر شوئے ولسم او سورہ نساء کم دل شان آیات تیر شوئے یوسل وختم لیقولن دے خام خوائد انا کننا معکم بیشک منگم تاسو سرو اولیس اللہ آیا ندے اللہ بے اعلم خفوها بما فی صدور العالمین پہاغ سبانی چی دی پسینو دا مخلوقاتو کی ولا یعلمن اللہ الذین او خامخا سرگن بکی اللہ کسان آمنو چی مومنان دی ولا یعلمن المنافقین او خامخا سرگن بکی منافقان پسبب دے امتحان راوستو وقال الذین کفروا ویلیو ها کسانو چې کافرو للذین آمنوا کسانو ته ایمان وروړو اتبعوا سبیلنا مومنانو ته کافرو را روان شي زمونږ د لارې پسې او کتا سول دا زمونږ دا کفر او بی دینی کفر او گناہ کاری ولنحمل خطاياکم پورتبکم استاس گناہنا اللہ ویدا دروغ وی وما هم ندی دا کافر بحاملین پورتکون کی من خطاياهم د گناہوں د دوین من شین سے انهم لکاذبون بیشک دوی خامخا دروغ جنی ولا يحمل الناس قالهم او خامخا پورتب کی د ادران بوجون د دوی د گناہوں واسقالا او نور دران بوجون ما اسقالهم سرد درنو بوجون د دوینا یو درن بوجی د خپل گمراهی ره او بل گمراه کولو لکه سورہ نحل کې د آیات تیر شو 25 د غشا ليحملوا اوزارهم ولا يسالون خامخا تپوس بوکړي شي د دوینا
یوم القیامت پرز د قیامت عما کانوا یفترون دا هغه سباره کی چودای نزان نه جوړون کی سورۃ کې چون کې ذکر د امتحانات وره نو د نوح علی السلام د عمر ذکر په نور سوراتونو کې نه شوه سیوا ده دینا او د دې لپاره ذکر کړي کله امتحان وی په اعتبار د مودي وګدې دو تکلیف دې مسلمانانو باندې کافرونو مسله وګدش وای وګد امتحان کې د نوح علی السلام او وګد عمر لبګوري ولقد ارسلنا نوح الى قومه کله ګوره امتحان دا وی چې لګوي خو سخت وي لګه موده خډر سخت ده داغه مثال ود ابراهيم عليه السلام پیش کړي امتحانات لګو خډر سخت او کله امتحانات په دې اعتبار سخت دي چې وخت وګد پورا 9.5 کال امتحانات ولقد ارسلنا نوحا الى قومه او بشکر علی گلو موږ نوح علیہ السلام الى قومه خپل قوم تا فلبث فيهم الف سنه وقت تیر کړو پاغی کی زر کالا الا 50 عاما مگر 50 کم اګورا د الفو سره سنه ذکر کو او د 50 سره عام ذکر کو دا 50 هغه یادې چې لا ورته نبوت نو ملاو نو هغه ته عام او عام بعد کال لوي اره خوشاله رضوی چا په غټو نوښتو چا په لاړې نه تکلی چا ول ساحر له ونه او مجنون نوي او دې زورو ته سو وسنه وي سنوي قحط او تکلیف کال تا دای چې کله دعوت پیش کولو نو خلکو په غټو وښتو په کانو وښتو لیونه ولوي فاخذهم الطوفان ننیولیو اغویلر طوفان وهم ظالمون او حال دار چودی ظالمان او دې کې دا غي عمر بعض مفسرین ذکر کړي بعض وی سوار لسنیم سو کال عمر او چا پینځل چا دې رقم زیات هم ذکر کړي روح المانی او قول لا ذکر کړي چې بعض علماء وی عمر سورو وی سوار لسنیم سو کال عمر دا حضرت نوح علیہ السلام عمر بعض مفسرین او سوار لسنیم سو کال ذکر کړي اده کې امام قرطبی ذکر کړي وای دور وګورو وګد عمر دی خو په عمر مړې دل نشته وای ملک الموت چورته کله راغې نو ورته وای کیف وجدت الدنيا اے پټولو پیغمبرانو کې د لوی عمر خاوند دنیا یې څنګه ومندا پورا ډېر وخت تیر کو سوار لسنیم سو کال ډېر شه قال نوح مثل دار لها بابان دخلت من هذا وخرجت من هذا وداتی من دلک یو کور دے اور هغه دو دروازې دی په یو راتن نشمو په بل بار شو ادم دې کې امام قرطبی ذکر کړی وای بنا نوح بیتم من قصب ځانته جونګړه غونته جوړه کړو نو فقیل له چاورته یې رک دی ر علاوه بل سکور جوړ کړه خو جونګړه لرګو مرګو او دارنګي د وخونه دی جوړه کړی فقال هذا كثير لمن يموت وی دام چې څوک مړ کیږي ډیر سیوای کار رہے هذا كثير لمن يموت نو کله امتحان په اعتبار د عمر دوک دی دوی فانجیناه نجات ورکړو مونږه غتا واصحاب السفینه او هغه کشته والتا چې هغه سره کشته کې مرګري او دا د وکمتیا کسانو لکه مخ کې دلتیرو زیات نه زیات قول علماء او دا ذکر کړي وجعلنا او غرزول لمغه دا کشته آیت للعالمین یو نخد خپل قدرت د پاره د مخلوقات چې دی کشته لګو کله چې فرمایلی خپل قوم ته او عبد الله دی والله عبادت او بندگی کوي وتقو او دغه الله نه ويریږي شرک مکوي ذالکم خیر لکم دارنګ کول غردی تاسو د پاره ان کنتم تعلمون ک تاسو پوهیږئ انما تعبدون من دون الله اوثانا بیشک عبادت کوي تاسو سوا د الله نه اوثانا د بوتانو وتخلقون افکا او جوړوي تاسو دروغ په الله درو جوړوي ان الذين بشکا کسان تعبدون من دون الله چې تاسو را عبادت ورته کوي سوا د الله نه لا یملکون لكم رزقا مالکان ندی دی تاسو د پاره د رزق
دی باران نشي ورولې بوټه نشي زرغونولې فابتغوا عند الله الرزق نو لټوي د الله سره رزق واعبدوه او یوازې دغه الله عبادت او بندګیو کوي واشکروا له او شکریا ادا کوي دغه الله ته رجعون دغه الله ته تاسو واپس کړئ شي پاین تو کذبو ک تاسو د دروغ نسبت کوي فقد كذب امم لو بیشک دروغ نسبت کړه امتونو من قبلکم تاسو نه مخکي وما علی الرسول الا البلاغ المبین او نشته پر رسول الله مگر تبلیغ د اخکارا اولم يروا آیا دای سوچ نه کړي کتری نه کې فیبدئ الله الخلق سرنګ الله ابتدا کړي پیدا کولو د مخلوق ثم يعيده او بیا به دوباره پیدا کی ان ذالک علی الله یسیر بیشکا دا دوباره پیدا کول دا اعاده په الله آسان دا الله ته ابتدا او انتها او اعاده دواړه یو شانتی دي دا مخلوق ته د مخلوق د ذهن او عقل مطابق وای ان ذالک علی الله یسیر بیشک دا دی په الله آسان قل واسیروا فی الارض دا سیروا فی الارض کی خطاب چاته ده نو یو قول دار چې دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سو حکم دے چې امت ته وایي چې سیرو فی الارض او دویم دا چې ابراهیم علیہ السلام ته حکم دے چې خپل امت ته وایي قل وای سیرو فی الارض وګرځي پزمکه کې قل اوای اے حبیب یا قل اوای اے خلیل دی امت ته وایي سیرو فی الارض وګرځي پزمکه کې فنظرون وګورئ کیف بدا الخلق سرنگی اللہ د مخلوق د پیدا کولو په ابتدا کې دا ټول مخلوق پیدا کو ثم الله بیا الله ينشئ النشأة الاخرہ پیدا وی کی په پیدائش رستنی سرا ان الله علی کل شیء قدیر بیشک الله پاره او قدرت او طاقت والے يعذب من یشاء کله چې دا دوباره مخلوق پیدا کی نو هغه تفصیل ذکر کړي عذاب ور کوي چاله چې خوشي چې هغه ایمان نور اورې قیامت نه منلو ويرحم من یشاء او رحم بو کی پا چا چې خوږي چې قیامت منلو ایمان وروړو ویله تقلبون او دغه الله ته تاسو واپس کړئ شي ورب ګرځول شي وما انتم نه تاسو بمعجزین فی الارض کمزوری کوونکی الله لرپز مکه کې ولا فی السماء او په اسمان کې الله چې کوم فیصله کوي کاغذ ابتدا پیدا کولو دا کده دوباره پیدا کولو دا نو تاسو الله عاجز کول نشي غني چې الله د خپل حکم او د فیصله اجرا وو نکي وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير او نشته تاسو لپاره سوا الله نه سوګ دو سونه امدادي چې تاسو مدد او نصرت دیو کی او الله دی او قضا او د فیصله بارکه لري رکاوټ او حائل جوړ شي والذین کسان کفروا بیاات الله چې انکار کړي د آیاتونو د الله نه ولقائه او د ملاقات د الله نه اولئک یئسوا من رحمتي دغه خلق نا امید دي زما د رحمتنا واولئک لهم عذاب الیم او دغه خلق دوی د پاره به عذاب دردناک فما کان جواب قومه نو جواب د قوم دا الا ان قالوا مگر دا چې ویلو اقتلوه وی قتل کیدا حضرت ابراہیم علیہ السلام دا ابراہیم علیہ السلام ویسے کئی قتل کئی او حرقوه یہ وسوزوی فانجاه الله من النار نجات ورکړو والله تدورنا ان فی ذلک بیشک پدیکی چې الله خپل خلیل ته نجات ورکو دشمنان هلاک کړ لآیات خامخان شانات و دلائل لقوم یؤمنون داغ قوم د پاره ایمان وروړي وقالو فرمایلی حضرت ابراہیم علیہ السلام خپل قوم ته انما اتخذتم بشکن ولدی تاسو من دون الله ما سوا د الله نا اوثانا بوتان مودت بینکم د وجه د محبت نه پمن تاسو کې حضرت علماء لیکلي ابتداء د شرکم د محبت د وجه نه بس حسنیکان خلق مړ شو د نوح علیہ السلام په قوم کې خلق ورپسې غپو شیطان وې د دې شکلونه جوړ کړي او دا په عبادت خانه کې کینو کې د ایزان سره نه ورته مو خمس کوي خیر شاله کې دی کنه نورو په دې محبت باندې شرک راغی
وسم ګور راسم راولیا او خلک حاجتونه غواړي نو دا خو دشمنی د وجنه نه د مینې د وجنه ورته سجدي کوي د مینې د وجنه ورته رامدد شوی نو مینه به هغه چې ګور د شریعت د حدود مطابق وي د مینې یو حد ده کنه لکه الله رب العزت ګور انسانان دي نو د اولاد سره د اولاد مینه وي د بیبي سره به د بیبي مینه د پردي سره د پردي مینه دغه محبتونو یو اندازه شریعت مقرر کړي کله دې محبت نه سره ورتیر او خذل اور د ظهار مسله کې راغلی کنه خذل وای چې ته مداسي انت علی کظهر امي نو بیا په ظهار حکم راځي کنه راځي نو د محبت انداز دی مودت بینکم د وجه د محبت نه پمنستاسو کې الحیات الدنیا په ژوند دنیا کې ثم یوم القیامت بیا فرض قیامت یکفر بعضکم ببعض انکار بو کی باز استاسو د بازنا دیو بل دشمنان بشیو بل انکار وکوي ويلعن بعضکم بعضا لعنت بوئی باز استاسو په باز عابدین په معبودین او معبودین په عابدین ومأواکم النار او زیر پات کې دوستا سور دے وما لکم من ناصرین نبی تاسو د پارسو کم دادیان فآمن له لوط تصدیق کړو د حضرت ابراهیم علیہ السلام نو خبر لوط علیہ السلام فآمن له لوط تصدیق کړو د ابراهیم علیہ السلام نو خبر لوط علیہ السلام ادا معنا نه غنی چې ایمان راړو یعنی العیاذ بالله مخکی غنی ایمان نو نبی باندې پجون کې راسه وخت نه تیریږي چې هغه غنی دی ایمان په صفت موصوف نه فآمن له لوط تصدیق کړو د لوط علیہ السلام ابراهیم علیہ السلام لوط علیہ السلام دې کې په معنا د تصدیق ده وقال او فرمایلی ابراهیم علیہ السلام بعد وی د قال د دې قائل لوط علیہ السلام د غرور معنی وی وليس بشین دا قول صحیح نه وقال ابراهیم علیہ السلام فرمایلی انی مهاجر الی ربی زه هجرت کوم کېم د خپل رب طرف ته چې کوم ځای لمال الله حکم کړي نو هغه طرف ته هجرت کوم انه بشک شاندار هو العزیز الحکیم چې دا الله غالب دی او حکمت والے ووهبنا له اسحاق او بخلهم غته اسحاق علیہ السلام ويعقوب او يعقوب علیہ السلام وجعلنا في ذريته النبوة او غرزلهم اولاد داغ کی پیغمبري والکتاب او کتاب وآتیناه او ورکړو موږ ته ابراهیم علیہ السلام ته اجر او اجر داغ فی الدنیا په دنیا کې اجر سو الله د اور نخلاص کو د ظالم بادشاہ نے اخلاص کو دنیا کې اجر سره ټول دینونو ال ور سره محبت ساتي یو مقبولیت عامه اور تعالی اور کړي او دارنګ داغه اولاد رستو تر قیامت پوری پاته نبی علیہ السلام په اولاد کې وانه فی الاخرۃ لمن الصالحین او بیشک هغه په آخرت کې خامخادنی قانون وي ولوط علیہ السلام قال لقومه کله چې ویل خپل قوم ته انکم بیشک تاسو لتاتون الفاحشه خامخارات للکوي دی کار د بهایتا ما سبقکم روان دیواله نه کړه تاسو نه بها دیتا من احدن یوتن من العالمین د مخلوقاتنا انکم آیاتاسو لتاتون الرجال خامخارات للکوي نارینوتا وتقطعون السبیل او تاسو کټ کوي اغلار د نسل انسانی سبیل مراد دی کی اغلار د نسل وتقطعون السبیل او تاسو کټ کوي اغلار د نسل انسانی وتاتون او تاسو راتل کوي فی نادیکم المنکر فخپلوا مجلسونو کې ناروا او کارونو تا اے دای په هر کار کې حیا غرزول او ادا سے کارونه کول چې دای نمخ کی چانو کړي فما کان جواب قومه نو جواب د قوم دا الا ان قالوا مگر دا چې ویلیو ایتنا عذاب الله راولم عذاب د الله ان كنت من الصادقین وک چریت درشتنا قال لوط علیہ السلام فرمایلی رب انصرنی علی القوم المفسدین اے زما ربا مدد کی زما
فمقابلی د قوم مفسدانو کی انور ان شاء الله بیا وایي وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد علیه و اصحابہ. پتہ یاد ساتھ توحید و سنت 61 این خوشبو ہاؤس مدینہ مسجد جہانگیرہ دکان نمبر 2 سردار علی اتر فروش. زمونگ دکان دویمہ پتہ واحد گل اسلامی 61 سنٹر کراچی کیماڑی. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. فرمائی ولما جاءت رسلنا إبراهيم ہر کله چراغلی رسولنا اغا استازی زمونگا ملائک زمونگا ابراہیم علیہ السلام تا بالبشرا پذیری ورکولو د بچی سرا. قالو نویلیو دی ملائکو انا مهلکو اہل هذه القرية انا مهلکو بشکمگا ہلاکون کیو اہل هذه القرية غوسیدن کو ددی کلیتا ان اهلها بشکوسیدن کی ددی کلیو دخار کانو ظالمین ادئی ظالمان. اور دیوے کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما قول امام قرطبی ذکر کرے ویدی قوم دلوت علیہ السلام کی داغا بے حیائین علاوہ نورم دیر گناہنو او دغی گناہنو سر را کافرانو مشرکانو مو. قال ابراہیم علیہ السلام فرمائلیو ملائکو تا ان فیہا لوتوا بے شک پدغکلی او خار کی خلوت علیہ السلام نے. قالوا ملائکو ورت فرمائلیو نحن اعلم بمن فیہا وی منگ خپو حیو پا آچا چیدی کی لننجینہو خامخا نجات بورکو منگا غویتا. لوت علیہ السلام تب نجات ورکو اہلہو تابدار داغتا الا امراتہو مگر بی بی داغ کانت من الغابرین ددا دبا کی پاتی کی دن کو نپدی کلی او پدی عذاب کی. ولما جاءت رسلنا ارکل چراغلی ملائک زمونگ لوت علیہ السلام تا سی بهم خفقڑشو پاوی داغی پراتلو خفقڑشو پریشان شو رکا د انسانانو شکل کی راغلی او قوم داغی بی حرمتی او بی عزتی کولا ودواق بهم زرعا او تنگشو پدوی پزڑکی پتاقت کی. وقالو دی ملائکو ورطویلیو لا تخف یریگما ولا تحزن و غمجنیگما انا منجوک بیشکمگا نجات در کوتاتا نجات بدر کتاتا و اہلک او اہل استاتا تابدار استاتا الا امراتک مگر بیبستا کانت من الغابرین ددا دبا کی پاتی کی دن کو نپازاب کی. انا منزلون بیشکم گرا نازلون کیو علی اہل هذه القرية فاغوسیدن کو ددی کلی او دی خاربانے رجزا من السماء عذاب دبر طرفنا بما كانوا يفسقون فسبب داغی چودینا فرمان. ولقد ترکنا منها آیتا بینہ او بیشک پریخی دا مونگ دا کلینا آیتا بینتا نخ سرگندا اغا نخ سرگند سو روح المانی وی الحجارہ کانی اغا پراتوی چلا پراورولیو یا آیتا بینہ الماء الاسود وی دغا دے کی زیپ زیت کی تھوری بدی. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما وی آیتا بینہ سرا ہی آثار دیارها الخربہ
د دای د اغروان شو تباشو کورونو هغه سرات دي لقوم دا قوم د پار یعقلون چې یقلری وإلى مدین اخاهم شعیبا را لګره مدین والو تا نسبیرور داوی شعیبا شعیب علیہ السلام فقال فرمایلی وغیا قوم اعبد الله اے قوم زماده والله عبادت او بندگی وکي ورجو اليوم الاخره رجا په معنا د خوف تدیده کې او دا په معنا د خوف راځي و یریږي د ورځې رستنینا کچره تاسو یوازې یو الله عبادت نه کوئ نو او یریږي دا ورځې رستنینا چې الله انتقام بدر نوالی ولا تعثوا فی الارض مفسدین او فساد مکوئی فزمکا کی مفسدین چې تاسو فساد کوونکی ای فکذبوه نو میشو غی چې دروغ نسبت به کولو غتا فاخذتهم الرجفه نورانی ولې وغیل سخت زلزلې تفسیر مدارک کې وایي درشفین مراد سخت زلزلہ را یا چغد د جبرئیل علیہ السلام نا چغه تسنګ زلزلہ وایي ویل ان القلوب رجفت بها زړونه پاغي سشيو اغه لچې دلیو زړونو کې ير راغلي واوزونه چاودلي او خزيدلي فاصبحوا في دارهم جاثمين ناغي ګرځیدلي په خپل کورونو کې پړمخه مړ پرات وعادن او هلاکړي موږ عادیان و سمود او سمودیان وقد تبين لكم من مساكنهم وقد تبين لكم من مساكنهم دې کې فاعل تبين محذوف او غسو امام قرطبی وقد تبين آیات اهلاكهم لكم من مساكنهم ته تبين فاعل دې کې محذوف ده او امام قرطبی غفائل دا سے ذکر کرے وقد تبین آیات اهلاکهم او بیشک سرغن کرے دے اغا نخو د هلاکت دا غوی لکم تاسو تا سرغندی شوی دی اغا نخی د هلاکت دا غوی تاسو د من مساکنهم دا غیر کندراتنا وزین لهم الشیطان اعمالهم او خیستکلی وغیت شیطان غناکار عملون داغوی فصدهم عن السبیل نبنکلی وغید سیلارنا وکانو مستبصرین او دی قلمن دا حق او دا باطل فمنس کی تمیز کولے شو لیکن غفلت اختیار کو سوچ و فکرون کو یو مقصد دا مستبصرین لارے وکانو دی مستبصرین عقل من حق پی جندو لیکن کفر کړو عنادن او ضدن یادا چې دی عاقلانو تمیز پمن د حق او د باطل کې کولې شو لیکن ځان غافل کو دغه شان آیات در سورې روم کې مر روان نه و میات لیکي وکانو مستبصرین او دی قلبن حق پی جندلو او د زدو د عناد د وجنه انکار کړو وقارون و فرعون و حامان الله قارون می هلاک کړو و فرعون و حامان اگر درې واړه یو ځای دلته ذکر کړ همیشه د ادري سيزونه د انسان د تباہی سبب جوړيږي غالبا او اکثرا یا د مال د وجنه غرور او تکبر کی نداغي مثال لقارون یا د حکومت او د بادشاہي د وجنا لک فرعون یا د وزارت د وجنا په غرور او تکبر کې راشي نداغي مثال حامان ذکر کو دادری سيزونه اکثر د انسان د تباہی سبب ګرځي ولقد جاءهم موسى بالبينات او بشکر اغله وی ته موسی علیہ السلام په سرګند دلایل سرا فاستكبروا فی الارض ناغی تکبر کړو پزمکه کی روح المانی و اشارت الى قلت عقولهم
لأن من فی الارض لا ينبغي له ان يستكبر. دی کی اشاره ده د دې د عقل کمی تا چې څوک پزمکه کې دینو غله غرور او تکبر نه پکار. فاستكبروا فی الارض، وای پزمکه کې تکبر کړ نو چې پزمکه نو د تکبر تاثر خایږي نه، د سن پیدای پزمکه اوسېږي انجام بدی سشی. نو تکبر او لوی کبریا خدا الله صفت ده. وما كانوا سابقین، او نو دای زمون بچی دن کی. سابقین نیتوي لکه دنیا کې یو غل او غپسیر خلق دونه وي خواته لا عرشی مخکوز وي. وی وما كانوا سابقین، نو دای زمون روان کی دن کی یعنی بچ کی دن کی. فکلن داتو لخذنا بذنبه، رانی ولیو مونگ داغی پا گناو پا جرمنو سرا. فمنهم زنید دوین من آسوک ورسلنا علیہ حاسبا، چرا لے گلے مونگ پاغوی بانے حاسبا، سیلی دکانو اشتن کو، باران دکانو اشتن کو. حاسب اصل کیا غسیلی توی جبائے کہ کانی راوریگی. اور رسو کو قوم د لوط علیہ السلام د کانو باران پہ اللہ کڑو. ومن موزن پدوی کی مناسو کو اخذت الصیحۃ، چرانیونی وغیل رچغی حیبتنا کچغوا. دین مراد مدین والدی و سمودیان لی. ومنهم من خسفنا به الارض، او زنی د دین آغسو کو چی ورخخ کڑو منگا غی پزمکا کی لک قارون. ومنهم من غرقنا، او زنی د دین آغو چی من غرکڑو پا دریاب کی لک فرعون او داغلق کرے. وما کان اللہ لیظلمهم، نو اللہ گنی چی ظلم کڑو پدوی، ولیکن کانوا انفسهم یظلمون، لیکن دی پخفلو زاننو ظلم کون کی. اس مثال ذکر کئی د مشرکانو د دې د معبودانو چې ما سوا د الله نه نیولې او عبادت او بندگی کوي. مثل الذين اتخذوا، مثال دا کسانو اتخذوا چې غي نیولې من دون الله ما سوا د الله نه اولیاء، معبودان مددگاران. آیات مبارکہ عام دے، تمام معبودان باطلوں تو شامل لے. کمثل العنکبوت، نو مثال د دوی کمثل العنکبوت، فشان د حال د جولاگی دے. عنکبوت تا چورتا انوائے، اتخذت بیتا چی جوڑ کڑے وی اغکور. وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ، یو بیشکڑیر کمزور پکورنو کے لبیت العنکبوت، خام خاکور دجو لاگئے. لو کانوا یعلمون، لو کانوا یعلمون، کدی پوی دے پا کمزوری دے اخبرو معبودانو باطلو، نو لما اتخذوها. کلو شرطیہ کئی نو جواب دے بیا محذوفی پری ترتیب سرا. لو كانوا يعلمون اي شيئا من الاشياء لعلموا ان هذا مثلهم، داسی جواب مرستے شئی. لو كانوا يعلمون شيئا من الاشياء لعلموا ان هذا مثلهم، کدا مشرکان پویدے پیوشی د سیزوننا نو دای په پدیم پوه شوی چې د دای او د دای د شرک دا مثال له پدیم هم دای پوه شوی، پدیم دای پوه شوی چې دای او د دای د شرک دا مثال له. ان الله بیشک الله یعلم فوهی ما پاغسبانی یدعون چی دیرا بلی من دونه لا وددغ اللہنا. ادیک روح المانی ذکر کری وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ. اشار سبحانه وتعالى الى من اعتمد على غير الله عز وجل في اسباب الدنيا والآخرة.
فهو منقطع عن مراده غیر واصل الیه. ویات کی دی طرف ته الله رب العزت اشاره کړي چې چا بر وسا او اعتماد په غیر الله او کو پاسباب د دنیا یا د آخرت کې، نو دې به خپل مراد نه کټ کیږي او دې به خپل مراد او مقصود ترسیږي نه. او ویلي چې ابن عطا رحم الله وی من اعتمد شيئا سوى الله تعالى كان هلاكه في نفس ما اعتمد عليه. چا چې اعتماد او بروسو کو پيوشي سیوا د الله نه، نو د هلاکت په دغه شي کې چې په کومه باندې اعتماد ده. ومن اتقى سوا عز وجل ظهيرا قطعا عن نفسه سبيل الاسم ورده الى حوله وقوته. او چا چونیو سوا د الله نظام تفوق الاسباب امدادی، نو د ځان د اسمت نکټ او د الله دا حول او د قوت نخپل حول او قوت تراوړې دو. ان الله بشک الله يعلم فيه ما يدعون من دونه من شيء. هغه چې دی را ولی لا ود دی الله نه من شيء کهر یو شی، هر شی چې اونه دا غټه دا هر شی چې الله په پوهه، وهو العزيز الحكيم. او دا الله رب العزت العزيز زور اور دے، الحکیم او خاوند حکمتونو دے. وتلک الامثال او دا مثالونه دي نضربها للناس بیانوه مونږ د پاره خلقو، وما يعقلها الا العالمون او نفویگی پدے مگر عالمان. او دے کی دا عالمون نمراد روح المانی وی الراسخون فی العلم المتدبرون فی الاشیاء علی ما ينبغی. دا دین مراد اغا مضبوط خلق دے پا علم کے چاگئی سوچونا کئی پسیزنو کی سنگ سوچ چے مناسب دے. نپوئیگی پا دی مثالنو باندے اللہ العالمون مگر عالمان. دیو جنباز مفسرین ذکر کری دا باز علماؤنا وی قرآن کی چیو مثالوی او زیولو لمو پو پینشم دیر خفشم. دا قول ابن کثیر دا باز علماؤنا ذکر کرے نو چاورتے داولی راسی خفکی بیمار اللہ رب العزت ناوریدی چی اللہ فرمائی وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ. وی پدی نپوہیگی مگر سوک عالمان پی پوہی. اور دا قول دا عمر ابن مرہ ذکر کرے. عمر ابن مرہ رحم اللہ وی ابن کثیر وی ما مررت بآیت من کتاب اللہ لا عارفها الا احزننی. ویزه چې قران شریف کی پیوایات تیر شمو پویګم پینانو خفشم دے دیر میں خفا کیا خبره. ہر مسلمان ته ګور را خفقان پکار دے چې دیر الله په کتاب نو پوی چړو کی خفشی او الله له توجه کې او سوالو کی. ویل انی سمعت الله تعالی یقول وتلک الامثال نضربها للناس وما يعقلها الا العالمون. عبید عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ واقعہ ذکر کرے او ایمان اللہ رسول نے او زر مثالونه بس دکڑی. ابن کثیر وی وهذه منقبة عظیمة لعمرو بن العاص رضی اللہ عنہ. وی دا یو دی منقبت عظیمه د عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ د پاره چې ګور دیو ایمان الله د حبیب نظر مثالونه دکڑی او یو مثال چلا بیان کیو سوک بپوہشی وی وما یعقلها الا العالمون. ابن کثیر دے کیو روح المانی و روایت ذکر کرے وی نبی علیہ السلام دایات مبارک ولستو بیوی چی عالم سوک دے سوک چی دا اللہ پا خبر پوئی اے قرآن او دا اللہ دا حبیب سنت. نو د پوهی نفس فعمل بطاعته وجتنب سخطه. بیا الله تابعداري مطابق عمل کوي او د الله د غصې نه ځان ساتي. نو دایته دې کې عالمان وي
وما يعقلها الا العالمون. خلق الله السماوات والارض بالحق، پیدا کړی دی الله اسمانونه او زمکه بالحق د پاره د حق سرګندېدو. ان فی ذلک لآیة للمؤمنین، بیشک پدې کې خامخا نشانه ده د پاره د مؤمنانو. اتلو لئے حبیب ما اوحی الیکا، چې وحی کړي شوی د تاسو من الكتاب د قران نه د کتاب نه. اور الله حبیب خاصم لستو روح المانی دلته د لستونه مراد د دې په تلاوت باندې مداومت اختیارول، همیشه لولا انفرادی طریقې سره لولا او دارنګ د دعوت په طریقې لولا. دیو جن الله د قرب او د نزدېکت سمرا ذرایع او اعمال چي پټولو کې لوی شی کتاب الله دې. اتل ما اوحی الیک من الكتاب، لولا هوا چې وਹੀ کې دې شي تاسو د کتاب نام. دا همیشه لولا ډېر ډېر لولا بار بار لولا. واقم الصلاه، او پابندی کو په مزبانی او مسکم قرآن پاک لولا. ان الصلاة بیشک مز چې د شریعت مطابق مزوي او د مز په مقصد پويږي، داغه د فرایض او سنن او واجبات سره ادا کې چې مز د شریعت مطابق مز ده. ان الصلاة بیشک مز تنها عن الفحشاء، من کول کوي د بی حیايون والمنکر او د منکراتنا. ګناهونه دو قسم دي، یو هغه دي چې عقلن او شرعن بندي او ممنوع دي، هغه ته فحشا وي. یو هغه دي چې هغه شرعن ناروا دي، هغه ته منکر وي. وګوره صحیح مز دا هر قسمه بی حیاي او ناروا نه من کول کوي. حدیث ابن کثیر ګڼ روایتونه ذکر کړي. وای ګوره یو سړی مز ده نو دا الله وعده دا د الله وعده او که مسکه یو دی خبرو نه من نه شنو پک د مز نه لکه اکثر مون مسکو او ټول د مز سبق مو غلط وي. الله دې امامان زموږ دا اډو طریقه نه کوي چې د مز سبق چاله وخه. دا موز والا مسائل او موز دی تبلیغ کې ډېر خزده کی الته تی واوري فرایض ورته وخی طریقه ورته وخی. نوال خو زموږ سبق مونږ له ناراضي دیو جن په کار دار ګره دا مسلمانان عوام علما طلبا د خپل اصلاح پنیت او د نورو د اصلاح پنیت دی تبلیغ کیږي. موز بس د کوي، تیمم بس د کوي، فرایض بس د کوي، واجبات بس د کوي. یو خود مو سبق اکثر مونږ ته ناراضي، بیا کچره هغه مو ذکرې په معنی نه پوي او داس زمونږه ګډوډ وي سنت طریقې مطابق او دسني ورته او داس د نقصان اثر په موږ غورځي. نو داس کی سره کوشش کوي سنت طریقې مطابق او داس کوي. اکثر عوام سکه چې طلبام دا او داس په طریقې نه پوي، بیا سره کوم سبق ورځي او داس هم سم کړي نو چې زر زر کې نو غو موږ نه پکلار قرار مسکول نو ګره داسې مسکوي نو دې سره په ټوله ژوندۍ کې الله انقلاب راوړي. شکل و شریعت مطابق کیږي، اخلاق و شریعت مطابق کیږي. لیکن الله وعده دا ان الصلاة بشکمز تنها عن الفحشاء، من کول کید بی حیاونا والمنکر او د ناروا او ناجیزنا. ولذکر الله اکبر، ولذکر الله اکبر، او خامخا یاداش د الله اکبر ډیر لوی دی. ولذکر الله اکبر، او خامخا یاداش د الله ډیر لوی دی. ا دې کرامز د بی حیاو منکراتونه منی کول کوي. نو بعض علماء کرام خو لیکلي وای دا مقصد دی کله سړی په مسکی ولاړ دی تکبیر وای تسبیح وای قرات للی دا الله په حضور کې عاجزی سره ولاړ دی رکوع کوي سجده کوي ډیر پاجزی سره.
نو دا سیدر آیات دا مانا دلوی گورتا دا سی اللہ لو دری اور اللہ دے تکبیر ہوئی تسبیح دی ہوئی قرات دی ہوئی سمراج دے سر اللہ لو لاڑوی کل رکو سجدی کی سرب دی چٹولو نو چه کل دی دا کارو نو کل نوی ندی مناسب تعالی را چه دی اس فحشاء و منکر کے او دا اغرب نافرمانی دی کے کم رب لچی دی سر کتکڑے و جٹ کڑے یو مقصد دا آیات مبارکت آئے دی توی لگ سوچ ہوکا تاموس کی تاسو کر سنگ دا اللہ دا بندگی اغکارون دی دا اللہ پا حضور کی ادا کر نو تاثر گروز دا کار مناسب نرے تاثر گروز دا کار مناسب نرے دا کار تاثر مناسب نرے بعضی دام دکلی شر بعضی سڑے ہو یہ مسکے مزمن کول کئی وہی مسکے دین دا کارون نکئی مزم کئی او بیام دا نارواو ناجائز کارون کئی وہی بعض علماء وی چی دی دا سے مقصد دے لگا سورہ نحل کے در لایات تیر شو 9 نمبر وہی وینہا عن الفحشاء والمنکر والبغی اللہ ادبی حیایو د منکراتو د ظلم نمن کئی اور آگے باوجود خلق میں لکھی گنا نو ایک مزمن کول کئی نو د مزمن کول خدا اللہ د من کول رسولوی نہیں یہ پہ خبر بات یعنی سنگا اللہ حکم کرے چدا سے بن کے نو دا مزم در لوئی گورتا تکبیر ہوئی تسبیح دی ہوئی رکو کے اللہ لسر کا تکڑے او سنگا عجزی سر ولاڑوی او سنگا دی خارو کی دا تندے کی خو نو مزر لوئی چوز بفحشاء و منکر نکے لکا اللہ بارکی وئی چی وینہا عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر او خامخ آیادول دا اللہ دیر لوی دا اللہ یادول دا دا نور عبادتن دیر لوی شیرے ولذکر اللہ اکبر اور دا مزوی دیر اللہ ذکر اقیم الصلاۃ لذکر مزوی دیر پاراو کچھ مارایات کی نو دا مز دا اللہ یادول لی ولذکر اللہ اکبر او خامخ آیاداش دا اللہ چغی کی دا مزم داخل لے اکبر دیر لوی دے یا دیر لوی فدی تبارو مزن بارم سرے اللہ یادئی ولذکر اللہ خامخ یادول دا اللہ دی مسکدنا اکبر دیر لوی دی یادولو دا اللہ نا دا مزنبارم اللہ یادے خودی مسکی یادول دا مزنبار دیر لوی دی یادا ماناوا کل بندہ اللہ یادئی نو اللہ دے را یادئی نو بندہ تو ایتشی اللہ را یادے دا خم لوی خبر اللہ و تو خو بندے تو خو پیدا دے دا پارے چی عبادت بکے ذکر بکے کل چی تا اللہ یادے نو اللہ تھا را یادئی ولذکر اللہ اکبر او یادو اللہ بندہ لرا چی کل بندہ اللہ ذکر کئی نو اللہم دا ملائک اڑوان دے ذکر کئی اکبر دا دیر لوی دی دی آدولو دا بندن اللہ لرا واللہ یعلم ما تصنعون اللہ پوئی گی پاغس چتاسوے کوئی فلا تجادلوا اہل الكتاب او جگڑی مکوئی دا اہل کتاب سرا بحث مباحثت مراد دا الا باللتی مگر پاغ طریقی ہی احسنو چاڑے رخیستوی دا سختی مقابلہ پا نرمیو کئی دا غی دا غضب و دا غصی مقابلہ دا غصی پا دباولو کئی الا الذین ظلموا منہم مگر ہاں کسان چی ظالمان دی دوینا او غی نرمی و نصیحت نقبلی نو بیا خیر دے سختی میں استعمال کئی او دین وی سوک مرادو چی الا الذین ظلموا وی دا آغا یهود دی چی اللہ لرا ولد ثابتی شریک ثابتی او کلوی ید اللہ مغلولا او کلوی ان اللہ فقیر نو دا خلق سروی تاو سختی استعمالو لشک وقولوا آمنا بالذی اوائی چی منگا ایمان روڑے پاغذات پاغ کتاب بانی ایمان مروڑے دے پاغ کتاب انزل ایلینا چرانا دل کرے شوی دے منگتا
وانزل الیکم اور نازل کړي شوی تاسو ته. او د دې آیات مبارکه یو مقصد هغه دی لکه یو حدیث پاک کې راغلی یعنی کتاب او وزن وخت مسلمانان له خبره بیان کا مسلمانانو ته وزنی وخت بیان وکړو. ندی آیات مبارکه کې دا بخاری شریف کې راغلی ابو هريره رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی وَإِكَانَ أَهْلُ الْكِتَابِ يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ بِالْعِبْرَانِيَّةِ وَيُفَسِّرُونَهَا بِالْعَرَبِيَّةِ لِأَهْلِ الْإِسْلَامِ. اهل کتاب وبخل کتاب په عبرانی ژبه کې لستو او داغه تفسیر به کول مسلمانانو ته په عربی کې. خدای الله رسول ورته فرمایل ولا تصدقوا اهل الكتاب ولا تكذبوه. می تصدیق کوي او می تصدیق کوي وقولوا آمنا بالذي انزل الينا وانزل اليكم. او وجه سوا اے دای په دروغم جوړول نو اسنه کتاب مخې لنیولې او دروغ جوړي او ته چې رښتیا دی ورو دروغ تصدیق به وکي. او اسنه د الله د کتاب د تورات خبره او سم خبره کوي او تور ته جردا خو دروغ نو اسنه د رښتینی تکذیبونه کوي. وقولوا ای آمنا بالذی ایمان مروړې په کتاب انزل الینا اچرا نازل کړي شوی د مونږ ته وانزل الیکم اور نازل کړي شوی تاسو ته وإلهنا وإلهکم واحد. اور دا معلومه شو لکه مخکې د لتیرو په خوانو کتابونو باندې ایمان اجمالی دی چې مونږ منو چې دا حق کتابونه دی او د الله طرف نه دي. کوچون کی پاغه کې اکثر د کافر تحریف کړي نو کومه خبرې چې کوي نو نوې تصدیق کو نوې تکذیب کوم وسوای. آمنا بالذی انزل الینا وانزل الیکم وإلهنا وإلهکم واحد. او معبود زمونږه مددگار زمونږه او معبود تاسو یو دی ونحن له مسلمون او مونږ یو دغه الله لپاره تابعدار. وکذالک او دارنګ انزلنا الیک الکتاب را نازل کړي مونږ ته حبیب کتاب. فالذین ها کساناتیناهم الکتاب چور کړي مونږ غوی ته کتاب یؤمنون به ایمان وروړي په قرآن پاک. ومن هؤلاء او بعضی د دې مکی والونا د دې عربنا امنا اسوق دی یؤمن به چې ایمان ساتي په قرآن پاک. وما یجحد انکار نکوي بیااتنا زمدا آیاتنا الا الکافرون مگر کافران. وما كنت اونیت حبیب تتلو من قبله من کتاب چلوستل اوتا د دې قران د نزول نمخ کس کتاب. نبی علیہ السلام امیو کتاب لسته نشو ولا تخطه بیمینک او نلیکلے تعالی کتاب پخی خلاص پل سرام دہو زمیر دی کتاب تراجو ولا تخطه او تعالی کلمنو دا کتاب بی امینی کا پخلاص پل سرام. دا قرآن نمخ کی تاسو نس کتاب چی در لستر گلم خامخو لستے دین شو او ننی پخلاص مانے حبیب سخط کڑیو وسم وی دی شک کئی او کچره تاسو لستلو لیکلم کولشوی اذن لرتاب المبتلون پا دغه وقت کی زیاد شک بکڑوی پورا شک بکڑوی دی باطل پرستو. بل هو بلکی دا قرآن پاک آیات بینات آیاتن دی سرگن سرگن فی صدور الذین اوتوا العلم فسینو دہا کسانو کی چور کڑشوی دی علم. ندین گرد صحابہ کرام علماء مراد دی یاتی نبی علیہ السلام مراد دے یاتی آغا علماء دا اہل کتاب مراد دی. دا اہل کتاب فضلو کم دا قرآن تصدیقو دا صحابہ کرام فضلو کم دا اللہ دا حبیب فضلو کم قرآنو او دا یاد گرا لوی بشارت دے دا غچا دا پار
چې د قران حافظ دی د قران عالم نه پاغي پويږي او د پسینه کې وګوره شرط ورته دا دی چې د عمل او اخلاق د قران غلطي لکه رستو ذکر کو حسن بصری رحمت الله علیه وی کله باز یو کاتو کې مسلمان ناری نه زنانه وی ما قران ختم کړي او زه د قران عالم زی حافظ ما ترجمه سره ویلې ناوی وی دی وی ما قران ختم کو قران خود د پدی بدن کې ښکاری نه ځکه دا خدا سي کتاب دې شزو کې ختم کی نو دا په اخلاقو کې ښکاری دا په دې بدن کې ښکاری دا خو انقلابی کتاب دی بل هو بلکې دا قران آیات بینات آیات اخکارا فی صدور الذین اوتوا العلم پسینو دا کسانو کې جوړ کړي شوی علم ایت علم ورکړي شوی علم ورته ورکړي شوی ادا د امت ډېر لوی فضیلت ته لکه حدیث کې راغلی وی و یخیرن امت را روان نه اناجیلهم فی صدورهم دا غي قران شریف بل غي پسینو کی په خاني کتابونو خو پس لیکلی شي د دې امت قران د دې پسینو کې وي الحمدلله هر دور کې مسلمانانو کې لکونا او دارنګي د لکونو تعداد عمر حافظان وما يجحد بآياتنا الا الظالمون من ربه وقالوا ولدي کافر دمکه خدا چل ورته اهل کتاب خوله امی سره شکل بی دیني سے خبره کوي نو باطل پرس مولا ورته داغه طریقه خولي وقالوا روح المانی و یہ کفار و قریش خو بتعلیم بعض اهل الكتاب وقالوا ولدي کافر د قریش او چل ورته اهل کتاب مولیان خوله لولا انزل عليه آیات من ربه اولی ندیرا نازل کړي شوی پر نبی علیہ السلام معجزات د طرف درب دنا قل انما الآیات عند الله ورتو فرمایا بشک معجزات دا الله په اختیار کی د شیاطونو قران شریف کی پدی چې معجزه د نبی حق او قوت او طاقت کینی چې کله معجزه په وس او طاقت کینن نو کرامتم د ولی حق وی په اختیار کینی و انما انا نذیر مبین او بشک زیم ير درکون کې اخکارا عقل ځان لګره خبره مخله کوي یو خدي سره تلاوت سوچ سره کی چر دادل ز ختم کوم نو هغه آیاتونو بټول را جمع کوم چې په ترجمه پويږي چر معجزې ټول الله اختیار کی نو یو شی فکر د ټول تلاوت به په سوچ نو بل پیر بل یو خبره ځان سره را مخکه چرا دازل په قران شریف کې دا یو خبره لټوم نزان فراغلی کا اولم یکفیهم الله اذا کافر او دا يهوديان معجزې غواړي حبیب دا معجزه به دای لپاره کافی نه چې قران نه دی لوی معجزه کمرا اولم یکفیهم آیا ندی کافی دوی تا نازلنا علیک الكتاب تاجرا نازل کړه حبیب مون پتاوانی کتاب یتلا علیہم لستیشی پدوی دا بس کافی معجزہ او دا اللہ دا حبیب پا معجزاتو کے لئے معجزہ نگورا قرآن کافی کتاب لے ہر مسلمان وہی جبز دا کافی کتاب لے او حدیث دی تشریح دی وجنا بعض کسانو چنور کتابونا بقتل نگورا اغسمر صحابہ کرامو کی دا خبر بد گنلے شو ایک روح المانی ذکر کری و یا عائشی بی بی تا رضی اللہ تعالی عنہ تا عبداللہ ابن عامر سے ہدیہ پیش کا ناغی خیالو کو جداغنے عبداللہ ابن عمر دے نو ہدیہ واپس کرے دے ہدیہ نال دے پخوانی کتابو نہ گوری اولام کی اللہ وی اولم یکفیہم من انزلنا علیک الکتاب دا عبداللہ ابن عمر دا تورات شریف گوری اور دا گوری نو ورته ویل شو چې موري دا عبد الله ابن عمر نه دی عبد الله ابن عامر دی نو دې ته هدیه قبول کړه ګور صحابيات دور لوي شان هدیه ورته را لګلې او ناغي کې دا عبد الله ابن عمر دی
او هغه په خواني کتابونه کتل وګوره چې صحابه دور لوی ایمان والو او دا غي په تورات او انجیل شریف کتو هغه مشران او اهل علم صحابه دور بدګنل اوس د سکولونو کې بعضی د زنانو یا د نارینو سکولونو کې دا تورات او انجیل شریف پټ پټ ورکړي دی څنګه ای خو قران او سنت او دین نه موږ نه خبره یو نو دایرو سبب د يهودیت او د نصرانیت جوړي دې جن علماء لیکلي عام سره اگر که مولا او طالب دې د تورات او د انجیل شریف مطالعه نه کوي یو داسې لوی عالم دی چې هغه په علوم کې راسخ دی او بحر دی او هغه يهود او نصارا او رد لیکل غواړي نو بیا د مطالعه زو کتابونو کې دا کتابونو مطالعه دی کی دارنګ نور ډېر روایتونه ذکر کړی چې افسر رضی الله تعالی عنها یوزل سی کتاب وروړو او پاره کې د پخوانو کتابونو سواقیات الستر دا الله حبیب صلی الله علیه وسلم ورته وی تعملوا انا حظكم من النبيين وانتم حظي من الامم وی زبرخه کې استاسو د پیغمبرانو نا او تاسو متونو کې زما په برخه رسیدلی تاسو زما په برخه رسیدلی اولم یکفهم آیان دے کافی دویتا انا انزلنا علیک الكتاب دا چرا نازل کرے منگ حبیب و پتابا دی کتاب یتلا علیہم لستیشی پدوی ان فی ذالک بیشک پدی کی لرحمتن خامخا رحمت تے و ذکر دا قرآن پاک نصیحت دے لقوم یومنون دا قوم دا پارچی ایمان راڑی قل فرمایا کفا باللہ بینی و بینکم شہیدن کافی دے اللہ پمن زما و پمن ستاسو کی گواب چما و تدین رسول ما و یرولی او تاسو زما تکذیب کوئی انکار کوئی نو اللہ گوارے یعلم ما فی السماوات والارض دا اللہ پوئیگی پاوس چیزی پاسمانونو کی او پزمکر کی والذین آمنوا بالباطل ہا کسان چی مانے روڑے دے بالباطل پا باطل بانی باطل نمراد سے دا غیر اللہ عبادت حدیث روح المانی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما ہوئی چی بغیر اللہ عز وجل اور یا روح المانی ہوئی وہو شامل لنحوی عیسیٰ والملائکہ وہی دا آیات عیسیٰ علیہ السلام و ملائکو تم شامل لے نسوال راتلو چې څنګه یا منو بالباطل عیسی علیہ السلام او ملائک خو باطل ندي نو روح المانی جواب کړي وی والباطل فی الحقیقت عبادتهم باطل په حقیقت کې راغی عبادت ته هغه کسان چې ایمان وروړي د په باطل وکفروا بالله انکار کړي الله نه الله د وحدانیت نه اولئک هم الخاسرون دغه خلق هم دوی دي کامل تاوانیان ویستاجلونک بالعذاب او تلوار سره غواړي تانه حبیب عذاب دی وې عذاب بکله په طریقې رتو کو سره ویستاجلونک بالعذاب اعلا طریقه الاستهزاء ولولا اجل مسمن کچره نو نیټه معلومه نیٹی معلومی نس مراد دی یو قول دار چ مراد تے ورځ قیامت تا یا تے نہ مراد ورځ د بدر دا ورځ د بدر تے مراد دا یا تے نہ مراد دی کافرو دا غمړ کېدو نیټه ولولا جل مسمن کنوے نیټه معلومه لجاءهم العذاب نخام خراغلب دی عذاب ولیاتینهم بغتتن او خام خرازی بدوی تد عذاب ناسافی وهم لا یشعرون دی بپوہیگینا یستعجلونک بالعذاب تلوار سرغواری تان عذاب فإن جہنم او بیشک جہنم لمحیطوة بالکافرین خامخا راگرون کے دے کافر لرا یوم یغشاهم العذاب فکمر شفت بکی دوی لرا عذاب
من فوقهم دبر طرف دزوینا دبر طرف دزوینا من تحت ارجل مولان دخفو دزوینا مراد تینا تمام جہاد تھی دا ہر طرف نبدا جہنم اوروی ویقولو او بفرمائی دیت رب العالمین یا ملائک ذوقوا سکی ما کنتم تعملون آغا چوئی تاسو چی تاسو کم عمل وکولو لاغی سزاو سکی یا عبادی الذین آمنو اے بندگانو زما ہوا کسانو چی ایمان مروڑے دے ان ارضی واسعتن بیشک ازمک زما فراخدا نو که یو زی کی تاسو دینی مشکلات کی سوک دے عبادت دین تن پریزی نو بل زی تلال شیف ایایا فعبدون نو خاص زما عبادت و بندگیوں کئی ابن کثیر کی حدیث ذکر کرو زبیر بن العوام رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ السلام فرمائے لی وی مات اللہ رسول وی زبیر رضی اللہ عنہ ہوئی چل بلاد بلاد اللہ والعباد عباد اللہ فحیث ما صبت خیرا فاقم طول وطنون دا اللہ وطنون دی اور طول بندگان دا اللہ بندگان دی کمزے کی چھ خیر دا دین تورسی دین فاقم حلت دی رشا یا دی آیات کی دا حکم دے اور روح المانی دا رسال رضی اللہ رحم اللہ قول ذکر کرے وہ آیات کی دام دے چھ ازا عمل بالمعاصی والبدع فی ارض نفخرجوا منها الى ارض المطیعین چکل پیوزمک کی گناہوں و بدعات کی اور استام خطر چر بدعاتو کی چتا شامل نشو نو بس داغین د مطیعین ازمکی تلارشا اغین لارش ازمکی د تابدار ہوتا د تابدار ازمکی تلارشا اذا عمل بالمعاصی والبدع فی ارض فاخرجوا منها الى ارض المطیعین ہجرت تنوکا کل نفس ذائقت الموت ہر یو نفس کن کے دمرگ دے ثم الینا ترجعون او بیازم طرف تبتا سرو گرزول شئی والذین ها کسان آمنوا چیمان روڑے دے وعمل الصالحات مرنیک پینیک لنبوئ انہم خام خازیبور کدویتا من الجنت دے جنتنا غرفا بالخانی لیلی منازل اوچت اوچت منازل پا جنت کی غرفا مانا سوا منازلا عالیتا فی الجنہ ابن کثیر ہوئی منازل اوچت اوچت بجنت کی ورکو تجری من تحتها الانہار روان بئی وہی کی بلاندے دباغات و محلات دوین نہرنا خالدین فی عمیش بئی دی پدے کی نعم اجر العاملین خددا اجر دا ملکون کو الذین داغ کسان دی صبرو چی دی صبر کڑے دے دا مخ کی بدلی چی ذکر شوی دا خلق دی چی صبر کڑے پس دا مشرکان و کافرو پا تکلیفون رسولو یا صبرو علا دینہم وحاجرو اے پخپل دین صبر کڑے و ہجرتیو کو مال جیداد وطن قربان کو خود دین پرینخو وعلا ربهم یتوکلون او پخپل ربان دی توکل بر وساو اعتماد کئی اس دا سوال راتلو چیرا ہجرت سڑیو کی نو وطن دکان جیداد اغا باغونا سرمایہ خطول پات شندادے با التسخری دے ہجرت پو وطن کی بسخری نو اللہ وکایم من دابتن دیر دا زند سرونا لا تحمل رزقها نپور تکوی رزق بل آخدان سر رزق گرزینا اللہ یرزقها اللہ رزق ورکی دغی دابو زند سروتا ویاکم و تاسوتا وی کتوی جمان دکان پٹھے و دار سپات شد او ہجرت میں کد اللہ رفارال تب سخرم وی دی مارغانو دی نور حیواناتو کمزے کی پٹھے دے کمزے کی دکان دے او کمزے کی پکندو پا خزانہ کی پیسی جمع کری ادے کی روح المانی د سفیان ابن عیینہ رحم اللہ قول ذکر کرے وی ابن عیینہ بوی
چلیس شیئن یخبعو الا الانسان والنمل والفارا یو شی نشتا چې هغه د سبا او د بلې رزق پارزان ته رزق پټي انسان نے یا مگدا او یا میګه بعض پکې نورم بعض حیوانات امام قرطبی ذکر کړي او سفیان ابن عیینہ رحم الله وی په تتبع او تلاش او لټون سره دا درې قسم مخلوق ځان لپاره رزق سنبالي او نور ټول ته د الله خزانو نه تازه تازه راځي د دیو جن ګره وای کامل یقین وای دیتا چې تاسو رجیب کی تاسو خزانه کی تاسو پکور کی ذخیره را نو د خپل جیب او د کور نه زیات اعتماد د الله په خزانو کی ستا په جیب او خزانه کې خو څوک پټول شي او کله رکی دیم شي لیکن د الله خزانو نه څوک پټول نشي دی هر یو شی ته تیار رزق راځي نو ایدادای ته څوک ور کوي وګوره آیات دا معنا نه ده چیرې انسان ځان ته سبا د پاره او میاشره پر رزق کینی نو دا غني ګناه دلته امام قرطبی ذکر کړی او دا خلق ور دې کړي چې یره میاش یو کال پر رزق جمع کین دا ناروا ده دا الله د حبیب صلی الله علیه وسلم بارک کی ذکر کړی کله دا الله حبیب بال بچ د کال خرچه و مخ کې نه کیخوا د کال خرچه وسو کا مخ کې نو دا الله حبیب بال بچ د فارق کیخوا آیات مبارکه کی د توکل او د اعتماد علی الله خبره ده دا نه چې اوسره یره رزق ځان د پاره سبا او میاشت د پاره کی خو نو ته وی چې دا هوګنی ګناهګار شو دا غلطه خبره دیکھ امام قرطبی دا ذکر کړی دی ویلا یدخر الى ابن آدم والنمل والفار ذخیره نکي مگر بنی آدم میګه او مګه وان بعض علماء ویلي چې رأيت البلبل يحتكر ويرى بلبل مزني وخت کوي جاله کې سزا له جمع کوي او عقاق یو کارغه په شان پرندر دیم پټي خویر شي شیطان لپټ کیا تیر شي اوبه دې کې دا ذکر کړی چې سو کوئی چر سو د میاش کې او کال لپاره ځان ته کیدی نو یره دا وی ضعیف عقیده والا خلق لري نا وی دا خبره جاهلانو دي وی نبی علیہ السلام کان یدخر لاهلی قوت ساناتهم دا حدیث امام بخاری و مسلم شریف ذکر کرے بخاری و مسلم شریف کی حدیث تے نبی علیہ السلام مکل بال بجد پارد یو کال خرچا آب ورت جمع اور صحابہ کرام وبمداسکول رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین واهل اليقين والائمه لمن بعدهم من المتقين المتوكلين آیات کی دا تفصیل دا نه غلی چې جمع کول دا د توکل نه خلاف دي خدا مهاجرین توي مسلمانانو توي چې ګور ډېر سيزونه دي هغه نه پټېشتان دکان نه ځان سره رزق ګرځولې شي خو ساری ګور مارغان راپاتې حدیث کې راغلي تغدو خماسا وتروه بتوانا تشی ججوری او خیٹی رجال و نصاری والوزی ما خام چرازی نو اللہ خمار کری وهو السمیع العلیم او دغا اللہ اوریدن کیرے او پوہنے ولئن سالتهم تکر تپوس دیو کددوینا من خلق السماوات والارض سوک دیا غشی پیدا کری دی اسمانو نوزم کی وسخر الشمس والقمر او سوک دے چه تابع کرے دنور اسفق مہیلے یقولن اللہ نخام خادی بوائی چه اللہ فانا یوفکون نکم پلدوی اڑولشی اللہ یبسط الرزق لمن یشاو اللہ فراح کوی رزق ها چالے چه خوخش من عبادی دخپلو بندگانونا ویقدر له او تنگوی دا اللہ چالے چه خوخشی ان اللہ بكل شيء علیم اللہ په هر شي پويږي نو د رزق په تنګولو ډېرولم پويږي او د هر شي په حکمت پويږي نو چاله شي ډېر کوم هغه حکمت باندې خبردار ده او که چاله لکو نو هغه کې حکمت ته والله په پوهه ولئن سالتم کچری تپوس دوینا من نزل من السماء ماء سوغ شرا ورید بر طرف نو
فاحیا به الارض من بعد موتها نجل لیکلی رپاغی سرز مگا پستو چوالی داغین لیقولن اللہ نخامخا دا کافر بموئی چی اللہ قل الحمدللہ وایت الحمدنا اللہ لردی چی فدائی بان حجت قائم شو او دای اقرارو کو دبازی صفتنو بل اکثرهم لا یاقلون بلکہ دیر پدوی کی عقل نلری وما هذه الحیات الدنیا وندے دا جن دنیا الا لہن مگر عبسیات تی ولعب علوبی لیکن روح المانی ما شمال لوبی کئی راجمشی او پاغلوب خوشحالوی یو زمادا کور دے دا میں زمادی یو سات پس داغی نے جدا شی و غار سپریز نو دغه شان دی دنیا کی وای دا زماز مکرا او دا زما جیداد دے یو سورج پس چوغور خارو کی پراتی او چا ځان سراغ جیداد او مال او دولت قبر ته ونو و ان الدار الاخرۃ او بشک کور د اخرت لهی الحیوان خامخا کامل د ژوندن کور دے حیات حقیقی خو غره زکال تمرگ نشتا فنا نشتا الت صحت بئی بیماری بنی زوانی بئی نو بڑاوالے بنی لو کانو یعلمون کدئی پوئی دے ایک دا کافر پوئی دے نو لما آثرو علیہا دنیا دی بدا خیرت پجون دنیا غرکڑے نوے دنیا بے پدی غرکڑے نوے فیدا رکبو فی الفلکی کلچ سوارشی دا مشرکان پا کشتو کی او کشتی غرکی گی او چپید دریاب پا مخا کی دعو اللہ مخلصین لہ الدین راب لی دی اللہ او خالص کا ان کی ویغلر دخپل بلنی فلما نجاہو من البر کلچ ورطا اللہ نجات ورکی دو چه طرف تا اذا هم یشرکون نو ناسا پی دی شرک کئی لیکفروا بما آتیناہم دید پارچ دی ناشکریو کی داغ نعمت چو ورکڑے منگدویتا ولیتمتعو او دید پارچ دی فیدہ والی دی دنیا پا دی سیزنو فسوف یعلمون زرد چپوہ بشدوی اولم یروایا دی گورینا نا جاننا حرمن دا چه بیشک گرزول دی منگا حرمن حرم شریف آمنن زید امن وَيُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ او تختولے کی خلق غیر چاپیر دوینا غیر چاپیر فسادات تی قتل قتال لے او دویتا میں حرم شریف دا امن رے ورکڑے دو دی نعمت دی شکر نادا کئی افبالباطل یؤمنون آیا پا باطل چے عبادت دا غیر اللہ دے دا مشرکان ایمان ساتی وبنعمت اللہ یکفرون او د نعمت د الله نه چې قران توحید او دین دې انکار کوي ومن ظلم نشتل ظالم ممن دا غچان افترا علی الله کذبا چې جوړ کړی دی په الله درو او کذب بالحق یاد درو نسبت کړي د حق رسول تا او حق کتاب تا لما جاءه کل شور تدا کتاب او دا الله رسول راغله الیس فی جهنم آیا ندے پا جہنم کی مثوال للکافرین زید پات کی دود کافروں علیسا کی حمزم دے انکار دا پار رے او دا داخل شیم پا نفی دے نو نفی چی پا نفی داخل شی جاب فیدہ کئی آیا ندے پا جہنم کی زید پات کی دود کافروں یعنی جہنم خود کافروں دا پات کی دوزے والذین آکسان جاہدو فینا چیزان کڑوی پر رضا زمون کی پا دن زمون کی فینا فی شاننا ومن اجلنا ولوجہنا خالصا دا اللہ دا رضا دا پارد دن پکار کے زان کڑی او دے کی جہاد فام ایمانے رے اگر چی باری جہاد سیف ہم تے اغسطے زان دا اللہ پا دین کی گڑئی طالب دے دین زدکئی دارنگی عالم دے دین زدکئی
او دارنګ د حق او د دین مطالعه کوي او پر چاره غیر پارا کړهو تکلیف مهنت لوګي تند برداشت کوي یا نور علماء دی غید باطل او فرقو په مقابله کې کتابونه لیکي یا مجاهدین یو لوګي تند تیری او سرحدات او د کافر سره مقابله کوي یا مثال په تور یو سره او هغه د دعوت او تبلیغ کار کوي مقصد دا دی چې ماته او د نور معاشري ته خیر ملاوي شي نو د ټول مبارک یو لنهدینهم سبلنا خامخاو بخیو مونږ دوی تا لارې د خپل رضا ونګي اے سبلنا یعنی سبل السری لینا اغلارې دراتلو مونږ ته چې مونږ ته څنګه رارسي دته واسن ملایږي دنه واسه راځي وان الله لمع المحسنین او بیشک الله خامخا مرګره د محسنینو نه محسن چاته وي چې دا هر قول فعل او عمل سنت مطابق وي محسن وی متبع سنت تا دا ظاهر باطن غم خادی قول فعل دا سنت طریقے مطابق دے امام قرطبی دا آیات مبارکہ په تفسیر کې غن اقوال ذکر کړي چې والذین جاهدوا فینا آیات نه کس مراد دي ناوی یو خدا دې چې جاهدوا فینا اے جاهدوا الکفار فینا کافر سره jihad کیفینا اے فی طلب مرضاتنا او زمون در آزاد طلبول لپاره کافر سره قتال کوي وجنی خو مقصد زمون رضا وا اواز علماء لیکلی چې ان هذه الايه نزلت قبل فرض القتال وېداد جهاد د فرضیت نمخې نازل شو او هغه څه شی وانما هو جهاد عام فی دین الله وطلب مرضاته دې کې جهاد عام مراد ده یعنی د الله دین کې ځان کړی د الله رضا لټای او بعض علماء بیا تعبیرونه جدا جدا کړي چې دې کې بیا چې کله جهاد بسيف او قتال نه مراد نو ست مراد دي نو اکثر سلف دا وای او دا قول عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما ده وهي في الذين يعملون بما يعلمون دا خلق ته مراد ده چې کوم علم کړه پاغه عمل کوي کوم علم کړه پاغه عمل کوي نو الله ویل نهدینهم سبلنا علم ازدک اوس پاغه عمل کوي او بعض علماء کرام ووي چې واتقوا الله ويعلمكم الله الله رب العزت قول له یاد وی الله نو یریږي نو چې کله ویری دی او د الله د حکم مطابق عمل وکړه الله بدل تعلیم درکړي عمر ابن عبد العزيز رحم الله بوي وی دا باز علوم مونږ ته د دیو جن حاصلېږي نه چې مونږ کم علم کړي نو دا غي په عمل کولو کې کوتاهی کو ورنه کې سړی کم علم حاصل کو پاغه عمل کو نو الله د نور زیادت علم لار ورته کولاو او بعد علماء لیکري چې دا آیات اگر چې د جهاد بارکم نه فقط د جهاد بارک نه بلکې بل هو نصر الدین د دین مدد وکي والرد علی المبتدین فباطل پرست بردونه کې هغه مشرکان دي مبتدعين دي قادیانان دي پرویزیان دي روافض دي او دغه تبیا بعض علماء دې کې جهاد اکبر ویلي جهاد اکبر ویلي او دا آیات وی سفیان ابن عیینہ ابن مبارک رحم اللہ تویجو اذا رأیت الناس قد اختلفوا فعلیک بالمجاہدین و اہل الصغور وګوره کله چې خلکو په یو مسله کې خلاف ده نو ته دا هغه علماو نه تاسو کوا چې هغه په سرحداتو کې پراتی دي jihad کوي دی ورته داولې وی الله الا نهدینهم سبلنا هغه ته مونږ لارې خي هغه ته د حق لار سکړي او ورته الله خولل هغه ته د حق لار الله رب العزت خولل
عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما قول دام نے والذین جاہدوا فی طاعتنا لنهدینهم سبل ثوابنا، چې زمون په طاعت کې ځان کړی نو مونږ ورته ثواب غلاري خو. وان الله بشک الله لمع المحسنین، خامخا مرګره د نیکانو نه. محسن ها چالوي چې هغه د قران او سنت مطابق نیک عمل کوي، دا الله د قران د حکم مطابق نیک عمل کوي، نیک عمل کوي. لوګي کی ګره د جهاد غټول اقسام رالل، کده نفس جهاد ده، کده کافر او د باطل پرست سره جهاد ده، او کو جهاد بالسيف ده. بسم الله الرحمن الرحیم.